په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته د افغانستان نه کډه کوونکو هنرمندانو د مۍ په 13مه د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کې د خیبر پښتونخوا هنرمندانو هم ګډون وکړ. چا سره کارت شته چا سره نشته، که پاسپورت یا غسپایر کیږي، پاسپورت کال ویزه یا خو ختمیږي، نو اوس ویزې هم نه ملاویږي، په اسانه باندې پاسپورت هم نه ملاویږي. نو دلته چې کوم افغانان ورونه زموږ فنکاران راغلي دي او هغوی خپل ژوند کوي ډېر په مشکل سره، ډېر تکلیف سره او ډېر داسې چې سهار راپاسي نو خپل دفترو ته هم نشي تللی. د کوم هنرمندۍ او د کوم دغه ځای چې دی د هغې چې کوم د هنر ځایونه ځان ته پرانیستي دي نو هغلته تللی نه شي. هغې په دې چې لاره کې پولیس یو کارت غواړي هغه غواړي، نو که ورسره نه وي بیا هغې ته مشکل وي، تاڼې ته تګ دی نو بیا هغه ډیپورټ کېږي تورخم ناخوا، نو بیا هم هغه ملک ته لیږل کېږي او هلته زموږ ژوند نه کېږي، هلته موږ ته خطره ده. د احتجاج کوونکو په وینا چې له افغانستان نه د راوتو په وخت ترې کاغذونه او پاسپورټونه پاتې شوي دي چې له وجې اوس د پاکستان حکومت دوی واپس افغانستان ته لیږل غواړي. ډایرکټر سره په دې موږ میټینګز وکړل، بیرسټر سیف چې کوم دی وزیر اعلی مشیر هغه سره په موږ یو میټینګ کړو چې هغه وی چې هر قسم سہولیات په موږ دوی ته ورکوو او د دې ډیټا چې موږ هغې سره ورکړې ده ورته، ځکه چې دې خلکو صرف ځان را بچ کړی دی هلته نه. پس د دې نه هم د دې ځای پولیس لګي په هغې باندې 14 فارن ایکټ چې کوم دی هغه پرچه پې لګوي لکه ډیپورټ کولو. بله چې جج سره وکیل آرګومنټس کول پای کې دا خبره موږ وکړه چې یاره دا تاسو به څه کوئ؟ نو هغې وي دا به موږ ډیپورټ کوو یا به ټول عمر جیل کې پراته. نو موږ ورته ډیپورټ کړي تاسو هغې خلکو ته به حواله کوئ چې کوم خلکو دوی را تښتېدلي دي، نو وی یاره زموږ سره بل لار نشته. نو دا ناروا دي، دا ناروا سلوک دی. د دې خلاف موږ راوتي یو چې انساني کم حقوقو په بنیاد باندې دې سره د عمل وشي. د صوبایي حکومت لخوا 13 میاشت د افغانستان د هنرمندانو لپاره یو دستور هم راجوړ کړی شوی و چې پکې د صوبایي حکومت لخوا د افغانستان هنرمندانو ته د مرستو او نورو زمینې برابرولو ژمنې کړې وې. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.